ډیرور سوال کړی و علي خان د وجود د کمیدو طریقه وښایه. نو زما سره عمر حکیم ناست دی. حکیم د 25 سال نه حکیمي کوي، د 25 کال نه ډېر غټه تجربه لري. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور عبید خان. د وجود د وزن کمیدو طریقه. ګرانو ملګرو، د چا چې هم وزن سیوای نو دا ویډیو د هغه کسان د اخیره پورې لازمي وګورئ. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کوي. نو راځئ د دې حکیم صاحب دا ویډیو لږه شانتي ګورو. ډیرور سوال کړی و علي خان د وجود د کمیدو طریقه وښایه. نو زما سره عمر حکیم ناست دی. حکیم د 25 سال نه حکیمي کوي، د 25 کال نه ډېر غټه تجربه لري. عمر حکیم د کس ته طریقه وښایه. رور تاسو به یو چې کم دی چاول کم کوي، مرغ خوراکونه چې کم دي، کم شي چې په غوړو کې سور کیږي، هغه سیزونه به تاسو پرهیز وکړئ. بل به تاسو راوالی زیره سفید او بل دی دارچینی، بل دی سوهانجنه. دا درې سیزونه به تاسو هم وزن راوالی. دا به پاوډر کوي. د دې نه به هاف ټي سپون نیمه چمچ به د خورئ سهار ماښام په نهره د ګرمو اوبو سره. یی په ګرمو اوبو کې ور واچوئ او دا وفوټ کوئ، د چی په شانې ګرم سکئ په نهره. نو دا وزن ډېر زر کموي. صحیح ده. او بل دا دغه شیزونه پرهیز وکړئ. دا به ستاسو امیونټي هم سټرانګ کړي، دردونو مردونو لم ښایي، شوګر لم ښایي او وزن ډېر ښایسته طریقه باندې کموي. ډېره مننه. عمر حکیم ډېره ښکلې طریقه وښوده. دغه